د پښتون ون ټلویزیون درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. د نن ورځې د خبرونو لنډیز ته مو رابولم. د پاکستان حکومت د کارتارپور پر لاره له هند څخه ورتلونکو سیکانو ته اجازه ورکړه چې پرته له ویزې کولی شي خپلو مقدس ځایونو ته ورشي. پاکستان او هند په دغه تړاو په تړون لاسلیک کړی دی او په دغه تړون کې ویل شوي دي چې په کارتارپور لاره باندې د هند د هر مذهب خلک سفر کولی شي. دغه کسان ویزې ته اړتیا نه لري او پرته له ویزې به پاکستان ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په خپله تازه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دوی به له دې وروسته یوازې هغه کسانو ته د پاکستان ویزې ورکړي چې سخته اړتیا ورته لري. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبرپاڼه کې له افغانانو غوښتنه کړې ده چې په سړه هوا کې له بیړني اړتیا پرته د پاکستان کنسلګریو ته لاړ نه شي. محمود اڅکزی په پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د خپل ګوند په غړو غږ کړی دی چې د عمران خان په مشرۍ دی د تحریک انصاف د حکومت نسکورولو ته ځانونه تیار کړي. محمود خان اڅکزی په یو غونډه کې په خپله وینا کې ویل چې هغه د مولانا فضل الرحمن د احتجاج یا ازادي مارچ ملاتړ کوي او د خپلو پلویانو سره به په ګډه په دغه احتجاج کې د حکومت پر ضد ودرېږي. کرکټ د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب هند هیواد کې 3 ورځنۍ 3 شل وریزه او یوه بیا ټیسټ لوبه ترسره کیږي چې افغانستان ورته 2 فارمټونو یو ورځنیو او شل وریزه سیالیو ته ټیمونه اعلان یا 3 واړه فارمټونو ته ویسټ انډیز څو ورځې مخکې لوبډلې اعلان کړې وه. خو د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې نن جمعه یو ځانګړې ناسته کې شل وریزه او یوه ورځنیو لوبو ته لوبډلې اعلان کړی دی. ننګرهار افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې د ملي امنیت پر 02 ځواکونو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 21 نور ژوبل دي. برید د دې ځواکونو پر یو موټر له ځایي مهال سره سم له غرمې وروسته 2 بجې د ښار 4مې ناحیې په بیز اګملاتي سیمه کې وشو. ګلالۍ تر شاوخوا 20 ساعته ترې تم کېدا وروسته د فعال ګلالۍ اسماعیل پلار پوهاند محمد اسماعیل نن د پېښور یوې محکمې ته حاضر کړل شو چې دغې محکمې بیا د 14 ورځو لپاره د پاکستان دولتي ادارو ضد د کرکې خپرونې په تور زنداني کړی. تیر ماښام د پوهاند محمد اسماعیل لور فعال ګلالۍ اسماعیل پر خواله رسنیو په یو خپاره شوي ویډیو پیغام کې ویلي و چې پلار یې د پېښور د اعلی محکمې له مخې ناڅرګنده کسانو تښتولی دی. ایران بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ایراني چارواکو لخوا د هغه سړي ګوتو پرې کولو سزا غندلې چې پر غلا تورن و. دغه سازمان فعالان وایي د ګوتو پرې کول دغه سزا چې د شمالي مازندران سیمه یو زندان کې ورکړل شوی د تشدد یا زورونې یوه مکروه بڼه ده. بل لور ته ایراني چارواکي وایي دغه سړی د غلا غدیو په 28 پیښو کې لاس درلود. د ایران اسلامي جزا کوډ وایي غله ته باید لومړي ځل د ښي لاس د 4 ګوتو غوڅولو سزا ورکړل شي. قرآن د ترکی نقاش عثمان حمیدي بیک تابلو د قرآن زده کړه په لندن کې شاوخوا په 4.640 میلیونه پاونډه چې 2.5 میلیونه ډالره په یو لیلام کې پلورل شوی دی. په دې لیلام کې ګڼې نورې د اروپایانو او ختیځوالو نقاشانو لوحې هم د پلور لپاره وړاندې شوي وې خو دغه ترکي رسام نقاشي تر ټولو په لوړه بیه پلور شوی. مننه.